ښاغلی مفتي صاحب، شمس الله ورور د چمن څخه پیغام پرېښی دی او پوښتنه یې کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي چې د حاجت د لمانځه شرعي او مسنونه طریقه څنګه ده؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب کورته جواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي کچېرې یو څوک اخروي حاجت لري یا دنیوي جائز حاجت لري، نو دغه کس دې په ښه طریقه سره او په مسنونه طریقه سره اودس تازه کړي، بیا دې 2 رکعات لمونځ وکړي، د لمانځه وروسته دې مسنون اذکار ووایي، پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې درود شریف ووایي، بیا دې وروسته دغه دعا وکړي: لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمین اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. او دغه دعا ورسته دی خپل حاجت هم وایي، ان شاء الله الله پاک جل جلاله به دغه کس شرعي حوائج ور پوره کړي. جامع الترمذی جلد اول صفحه 290، همدا ډول سنن ابن ماجه صفحه 108، رد المحتار جلد اول صفحه 508. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.